الرحیم. د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل د ټولو مینوالو هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. په نننۍ ویډیو کې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 22م درس درته تشریح کوم. د تیر درس په ادامه موږ په تیر درس کې د دغه فعالیت د پوښتنې پورې حل کړي وو. په نننۍ ویډیو کې له دې څخه وروسته حل کوو. هیله ده چې د توجه وړ به وګرځي. پوښتنه ده وي د یوه حوض څلورو خواو ته له سیمنټو څخه پخه شوې لاره ده. دلته تاسو وګورئ، دلته یو حوض دی، دغه حوض دی او د دې شاوخوا ته د سیمنټو یوه لاره ده. تاسو ښه متوجه شئ، دغه د سیمنټو لاره ده. که د دې لارې سور x متره وي، ګورئ ښه متوجه شئ، د لارې سور یعنې دغه د لارې سور دی. دلته هم لیدلی شو، دلته هم او دلته هم. د لارې سور دی یا عرض یې، دا دی x چې دلته هم ښودلی دی. وګورئ ورته په x سره یې ښودلی، دا x دی. ښه، د دې اندازه چې دا x متره ده. ښه، وي د حوض اوږدوالی اول یې د لارې سور راکړ، اوس د حوض اوږدوالی یعنې دغه له دې ځای څخه نیولي تر دې ځای پورې. ښه متوجه شئ، له دغه ځای نه هم تر دې ځایه دا څومره دی؟ اوږدوالی یې 50 متره دی او سور یې 25 متره دی. دغه د حوض سور دی. ښه متوجه شئ تاسو. بیا یې درته ښیم، د حوض اوږدوالی له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دی چې ښودلی دی 50 متره. صحیح ده؟ تر دې ځای پورې. او د حوض سور له دې ځای څخه تر دې ځای دی چې 25 متره دی. 25 متره او 50 متره. د حوض اوږدوالی هم راکړ، سور هم. وی د لارې مساحت پیدا کړئ. د حوض اوږدوالی او سور یې راکړ او همدارنګه د لارې سور یې هم راکړ چې x دی. تاسو د لارې مساحت پیدا کړئ. ګرانو ورونو، تاسو متوجه شئ چې مساحت موږ وپېژنو چې مساحت څه ته وایي. فکر وکړئ دغه یو هندسي شکل دی. دغه داخلي سطحه چې تاسو وینئ، دغه ته مساحت وایي. چې په هر هندسي شکل کې موږ په جدا ډول په جدا فرمول سره موږ پیدا کولی شو. نو مساحت مو وپېژنده، زموږ څخه یې د لارې مساحت غوښتی. دغه چې تاسو وینئ دا د حوض مساحت دی. د لارې مساحت چیرې؟ د لارې مساحت دغه دی. ورته وګورئ، دغه ټول دا ټول د لارې مساحت دی. موږ څخه یې دغه د لارې مساحت غوښتی دی. وي دغه د لارې مساحت څومره دی؟ وګورئ چې موږ یې څنګه پیدا کولی شو. لومړی موږ ټول مساحت پیدا کوو، د لارې او د حوض د دواړو یو ځای ټول مساحت پیدا کوو. چې ټول مساحت مو پیدا کړ، بیا وروسته د حوض مساحت ځینې تفریق کوو، نو پاتې به شي د لارې مساحت. ټول مساحت پیدا کوو د حوض او د لارې په مجموع کې. بیا د حوض مساحت ځینې لرې کوو، نو پاتې به شي د لارې مساحت. ورته وګورئ، د لارې او د حوض مجموعي مساحت څه ډول پیدا کولی شو؟ اول خو دا شکل چې دی دا مستطیل دی، داسې په ولاړ ډول دی مستطیل. د مستطیل د مساحت د پیدا کولو لپاره اوږدوالی ضرب د سور کوو، یعنې طول ضرب د عرض. ښه، نو دلته موږ د حوض سور هم لرو او اوږدوالی هم لرو. د لارې حوض سور څومره دی؟ د لارې اوږدوالی او سور که وګورو، دغه د لارې دې طرف ته سور شو، دی دې طرف ته شو. دغه هم x دی او دغه هم x دی. نو دا شو 2x. دلته وګورئ اوږدوالی یې داره او دلته هم داره. صحیح ده؟ نو دا کېږي دا هم 2x، یعنې سور هم 2x شو، اوږدوالی هم. ګورئ که داسې موږ نه حسابوو چې دغه د لارې اوږدوالی، نه، په مجموع کې حسابوو. دغه د حوض اوږدوالی شو، ورسه دغلته دره پاتې شو د لارې اوږدوالی، دلته دره پاتې شو. په مجموع کې د حوض سره حسابوو. که یوازې د لارې سور او مساحت حساب کړو، یوازې د حوض نه ورسه، نو دغه د لارې مساحت کېږي، اوږدوالی کېږي، وبښئ، او دغه یې سور کېږي. هغسې بیا زیات راځي. صحیح ده؟ هغسې موږ ته نه دی حساب کړی، د حوض سره یو ځای. که هغسې حساب کړی خو بیا ډېر اسانه و. فقط د لارې اوږدوالی مو رااخیسته، ضرب د لارې د سور مو کوه، په نتیجه کې د لارې مساحت په لاسه کوو. خو هغسې موږ ته نه دي راکړي.
نو موږ یې د هاو سره یو ځای پیدا کوو. صحیح ده. او دلته موږ ته په مجهول شکل راکړي اکس راکړی، یو معلوم عدد نه دی راکړی، یو ثابت. ښه نو اوس څنګه کوو؟ د هاوز اوږدوالی جمع د لارې اوږدوالی ضرب کوو د څه شي سره؟ د هاوز د سور جمع د هاوز د لارې د سور سره. د هاوز سور جمع د لارې سور ضرب دی د هاوز اوږدوالی جمع د لارې اوږدوالی. وګورئ تاسو ښه متوجه شئ. A یعنې مساحت مساوي کیږي. A د انګلیسي ایریا کلمې څخه اخیستل شوي چې ایریا په معنا د مساحت یا سطح ده. ښه نو A مساوي کیږي د هاوز سور یعنې 25 متره ضرب دی لارې سور. د لارې سور مې درته چې دا x دا x چې جمع یې کې 2x جمع د لارې سور ضربوو د څه سره؟ د هاوز د اوږدوالی جمع د لارې سور د لارې اوږدوالی د لارې اوږدوالی جمع د هاوز اوږدوالی ضربوو د لارې د سور جمع د لارې سور جمع د هاوز سور. صحیح شو؟ هیله ده چې پرې پوه شوي وای. یعنې موږ په حقیقت کې دغه اوږدوالی ضرب د دغه سور کوو چې لاره هم ورسره هاوز هم یو ځای. دا چې سره ضرب کوو ګورئ 25 ضرب د 50 کېږي 1250 مثبت ضرب د منفي کېږي مثبت 25 ضرب د 2x کېږي 25x. وګورئ ښه متوجه شئ. 25 ضرب د 2x کېږي 100. ګورئ دلته ښه متوجه شئ په یو وار یې لیکلي 25 ضرب د 2x کېږي 50x. بیا چې دلته 2x ضرب د 50x کو 100x کېږي نو 50x دلته وو جمع 100x چې کې یو نیم 100x یو نیم 100x شو. دغه دی وګورئ یو نیم 100x. بیا جمع 2x ضرب د 2x کېږي 4x مربع 2 ضرب د 2 4 کېږي x ضرب د x x مربع. د لارې د هاوز د ټولو مجموعي مساحت هم چې په لاس راوړو 1250 جمع 150 x مثبت 4x مربع شو. ښه اوس څه کوو؟ اوس د هاوز مساحت پیدا کوو. بیا د مجموعي مساحت څخه د هاوز مساحت تفریق کوو پاتې بشي د لارې مساحت. ښه اوس د هاوز مساحت څنګه پیدا کوو؟ د هاوز مساحت پیدا کول ډېر اسانه دي ځکه اوږدوالی هم راکړی 50 متره سور یې هم راکړی دی 25 متره 50 ضرب د 25 کوو 50 چې ضرب د 25 کوو ځکه طول ضرب د عرض کېږي یا اوږدوالی ضرب د سور کېږي. د مستطیل د مساحت په پیدا کولو کې د مستطیل د مساحت د پیدا کولو فرمول دی طول یا اوږدوالی ضرب د سور یا عرض. صحیح شو؟ طول ضرب د عرض یا سور ضرب د اوږدوالی. پښتو کې سور او اوږدوالی ورته وي، فارسي کې عرض او طول ورته ویل کېږي. ښه نو 25 متره ضرب د 50 متره کېږي 1250 متر مربع. د مساحت واحد شی دی متر مربع. مجموعي مساحت مو په لاس راوړ، د هاوز مساحت مو هم ترلاسه کړ. مجموعي مساحت څخه چې د هاوز مساحت تفریق کړو د لارې مساحت به پاتې شي. یعنې موږ مجموعي مساحت دغه ټول د لارې او د هاوز یو ځای لاسته راوړ. اوس دغه د هاوز مساحت ځینې لرې کوو نو پاتې به شي د لارې مساحت. ښه نو مجموعي مساحت لیکو دغه دی 1250 جمع یو نیم سل x جمع 4x مربع منفي 1250 چې د هاوز مساحت دی. دا چې ځینې تفریق کړو نو په لاس به راشي د لارې مساحت. وګورئ چې څنګه تفریق کېږي. مشابه عددونه جمع او تفریق کوو 1250 منفي 1250 کېږي 0 او دلته نور مشابه عددونه نشته. یو نیم سل جمع 4x مربع یا 4x مربع جمع یو نیم سل x دا د لارې مساحت شو. د لارې مساحت څومره شو؟ 4x مربع جمع یو نیم سل x. د لارې مساحت یې له موږ څخه غوښتی و. موږ یو د ټول د هاوز او د لارې یو ځای مساحت پیدا کړ مجموعي مساحت دغه دی. بیا مو د هاوز مساحت پیدا کړ او وروسته مو د مجموعي مساحت څخه د هاوز مساحت تفریق کړ نو د لارې مساحت په لاس راکړل شو. دغه په شنه خط یا په سره خط سره چې کوم عبارتونه لیکل شوي وي هغه د درس ټول مفهوم پکې نغښتی وي. دا باید حتما ولوستل شي او زده کړل شي. پولینومونه په ضرب کې کیدای شي چې مونوم په مونوم کې ضرب شي، مونوم په پولینوم کې ضرب شي یا پولینوم په پولینوم کې. موږ هم په دریو حالتو کې ولوستل. دا چې مونوم په مونوم کې څنګه ضربوو، مونوم په پولینوم کې، پولینوم په پولینوم کې
نو په دې درس کې مو زده کړل، تاسو باید حتما وکولی شئ چې دغه ضرب ترسره کړئ. او د ضرب په عملیه کې چې دي یو څه خاصیتونه شته. د پولینومونو د ضرب په عملیه کې تبدیلي خاصیت شته چې د ضرب ځایونه تبدیل کړو، بیا هم د ضرب په اصل کې تغییر نه راځي. اتحادي خاصیت کې چې د ضرب پولینومونو په ضرب کې موږ درې پولینومه ولرو، یو یې 2 سره ضربوو، بیا د دریم سره ضربوو، دا هم شته کې. او په ضرب کې توزیعي خاصیت پر جمع باندې د ضرب توزیعي خاصیت دا هم په پولینومونو کې شتون درلود چې موږ ولوستل تر مخ. اوس راځو د تمرین پوښتنو ته. وګورئ دلته موږ ته راکړي دي مونوم ضرب د مونوم او مونوم ضرب د پولینوم. دا چې دا څنګه ضربولی شو؟ نو دا ډېر اسانه دي. تاسو د مونوم ضرب په مونوم کې لوستی دی، څنګه یې ضربولی شو ورته وګورئ. لومړی پوښتنه ده 4x مربع y مربع زائد ضرب دی -15x y مکعب زائد مربع. په نتیجه کې مساوي کېږي. لومړی علامې ضربوو. د 4 علامه ده مثبت او د بل مونوم علامه ده منفي. مثبت ضرب د منفي منفي. بیا ضریبونه ضربوو. 4 ضرب د 15 شل. اوس راځو متحولینو ته. x مربع ضرب د x کېږي x مکعب. y مربع ضرب د y مکعب کېږي y په توندې 15. او زائد ضرب د زائد مربع کېږي زائد په توندې 3. دغه یې ځواب شو. راځو اوس دغه بل حد یې چې و دا وه b جزیې 2xy د مونوم دی ضرب د پولینوم سایکه 2x مربع جمع 2y مربع منفي 2. نو وګورئ مونوم څنګه پولینوم کې ضربوو شو؟ اول علامې ضربوو، بیا دغه مونوم چې دی د پولینوم په ټولو حدو کې جدا جدا ضربوو. ورته وګورئ چې څنګه یې کولی شو. مثبت ضرب د منفي ضرب د مثبت کېږي منفي 2 ضرب د 2 4 x ضرب د x مربع x مکعب او y خپله لیکو ځکه دلته y نشته چې ورسره ضرب کړو. ښه اوس راځو په دوهم حد کې ضربوو. مثبت ضرب د منفي ضرب د مثبت وبخښئ منفي 2 ضرب د 2 4 x خپله لیکو y ضرب د y مربع کېږي y مکعب. اوس راځو په دریم حد کې ضربوو. ورته وګورئ څه ډول منفي ضرب د منفي کېږي مثبت 2 ضرب د 2 4 او دغه x y خپله لیکو ځکه دا x y نه لري چې ورسره ضرب کړو، نو دا x y په خپله شو. دغه یې حاصل شو د مونوم ضرب په مونوم کې د پولینوم ضرب په مونوم کې. دویمې پوښتنې ته متوجه شوي. یو بکس دی چې لوړوالی یې x انچه، اوږدوالی یې x مثبت 1 انچ او سور یې 2x منفي 4 انچه دی. که لوړوالی 3 انچه وي د دې بکس حجم به څومره وي؟ نو دا چې ویډیو اوږده نه شي تاسو کولی شئ په سمه توګه زده کړئ. دغه پاتې دوې پوښتنې به په راتلونکي ویډیو کې تشریح شي انشاءالله.